بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو ورور سفیر الله. عزتمندو کتونکو، د کرکټ د مینانو دپاره ډېر په بېصبرۍ سره انتظار و چې T20 ورلډ کپ را روان دی، چې د کرکټ یو غټ ایونټ دی چې ورلډ وایډ په دې کې غټ غټ ټیمونه حصه اخلي او یو ښایسته ټورنمنټ کیږي. عزتمندو کتونکو، د څه ورځې مخکې مختلفو ټیمونو لکه اسټرالیا، نیوزیلینډ، انګلینډ، بنګلادیش، داسې ګڼ شمېر ټیمونو خپل مضبوط سایډ یعنې سکواډ اعلان کړی دی چې پکې ښایسته د بیټینګ، بالینګ، فرست آرډر، میډل آرډر، لوور آرډر ښایسته سلیکشن یې کړی د پرفارمنس په بیس باندې چې ټیم دپاره یو سټرنث ثابت شي او ښایسته مقابله وکړي. زموږ د پاکستان ټیم موږ ته هم ډېر په بېصبرۍ سره انتظار و چې پاکستان ټیم کې به کم ښه پلیران راځي. حالانکه که موږ یو سایډ ته د ټیم وګورو نو اوپننګ کې د ډېرو خلکو که هغه په ټویټر باندې وي، که هغه د سوشل میډیا په نورو پلیټ فارم باندې وي، دا غوښتنه کوله چې فخر زمان او شرجیل خان دی اوپننګ کوي، یا کم سے کم دواړه راوستل پکار دي، د حالاتو مطابق دی بیا دوی کلاوي. حالانکه نن چې کوم سکواډ اعلان شو په هغې کې چې کوم دی فخر زمان ریزرو ته اچولی دی، یعنې د ټیم باقاعده حصه نه ده، او شرجیل خان چې کوم دی بغیر څه د ډېرې موقعې نه یعنې داسې پراپر موقع یې ورنه کړله، هغه یې ډراپ کړه چې په څه باندې پبلک مختلف قسم ریاکشن ورکوي، هم په ټویټر باندې، هم په سوشل میډیا نورو پلیټ فارم باندې. که بل خوا موږ چې کوم دی میډل آرډر ته وګورو، سید مقصود بېشکه چې د نه مخکې په PSL 6 کې ښایسته پرفارمنس وکړه، لیډینګ رن سکورر و، خو بالکل د نه مخکې چې کوم سیریز وشو هغه کې چې کوم دی مکمل فلاپ شو، هېڅ پرفارمنس یې ونه کړه. که هغې نه بغیر موږ آصف علي وګورو، خوشدل شاه وګورو، دوی هم څه داسې پرفارمنس نه دی کړی د نه مخکې چې دوی ته کم په سیریزو کې موقعې ورکړي دي. داسې ټیم دپاره یې میچز نه دي ګټلي. حالانکه که موږ یو سایډ ته د CPL وګورو، هغه کې هم آصف علي هم و، هغه کې هم څه داسې پرفارمنس نه دی کړی. که موږ ویسټ انډیز کې فی الحال دا اوس لګیا دی میچز کوي، هغه ځینې هم موږ ته داسې سکور نه دی راغلی چې هغه ټیم دپاره سټرنث ثابت شوی وي او ټیم دپاره یې واقعي میچز ګټلی وي. عزتمندو کتونکو، یو سینیر پلیئرز د ټیم دپاره ډېر غټ کردار ادا کوي چې هغه د نه مخکې داسې غټ غټ ایونټونو کې د پاکستان نمایندګي کړي. زه خبره کوم د شعیب ملک، د وهاب ریاض، د محمد عامر چې د کرکټ ټاپ پلیران دي د پاکستان، سټل هغوی دا غواړي چې موږ پاکستان دپاره گیم وکړو، ځکه چې هغوی فټ دي، گیم کولی شي. ایج ډزنټ میټر ان کرکټ اور ان سپورټ. د ایج په بنیاد سره هغوی بیا هم ډېر ښایسته گیم کوي، ډېر ښایسته کیریر روان دی. د عوامو د کرکټ د شایقینو څومره چې په پاکستان کې دي، هغوی دا غوښتنه وه چې عامر، شعیب ملک، وهاب ریاض د ټیم ته راشي چې زمونږ سایډ هم د نورو ټیمونو په شانتې مضبوط کړلی شي. همدغه امید و کله چې نن د T20 سکواډ یعنې چیف سلیکټر چې کوم دی وسیم خان اعلان وکړ، نو بالکل دا درې کلاړن پکې نه و، څه باندې چې د عوامو مختلف قسم ریاکشنز راغی. تاسو خپله باندې په دې کمنټسونو کې لیدلی شئ چې دوی څه قسم ریاکشن راغله. دینا بعد که موږ وګورو، سرفراز چې د پاکستان ټیم کیپټن پاتې شوی دی، ډېر ایکسپیرینس یې دی، پکار دی چې هغه موږ سره په ریزرو ایز ا وکټ کیپر موجود وي. هغه چې کوم دی ډراپ شوی دی او هغه په ځای چې کوم دی اعظم خان اچولی شوی دی. موږ د اعظم خان خلاف نه یو، خو حالانکه ایکسپیرینس ته کتل پکار دي، او بیا داسې غټ ایونټ چې هغه د مختلفو ټیمونو په منځ کې لوبیږي، یو ډېر سخت کمپټیشن وي. که بل خوا موږ ګورو، عزتمندو کتونکو، دا ټوله دنیا پیژني چې حارث رؤف هیڅ داسې بالینګ، داسې کردار نه دی کړی چې په هغې باندې دا په T20 سکواډ کې شامل شوی. دې نه مخکې تاسو د هغه بالینګ په انګلینډ کې وکته چې یقینا ګټه خو ځکه د پاکستان دپاره د هار سبب جوړ شوی دی. هغه چې کوم دی شامل شوی دی، حالانکه پکار وه چې وهاب ریاض شامل شوی وی. نو داسې ډېرې غلطیانې زموږ په دې سکواډ کې شوي دي، د څه د وجې چې د شایقینو دا کمنټس، دا ریاکشن راځي چې پاکستان ټیم به د ګروپس نه هم ونه وځي. نو یو قسم له کومه چې موږ خوشحالي محسوسوله چې رامز راجا راغی، د عمران خان په مشورې سره راغی، دا به چې کوم دی زموږ په کرکټ کې بالکل ښایسته چینجز وکړي. هغې نه بعد چې کله هغه بابر اعظم سره میلاو شو چې ته خپلې خوښه باندې ټیم سلیکټ کړه، ما ته صرف ریزلټ پکار دی، موږ یو قسم ډېره خوشحالي محسوس کړله. حالانکه داسې هېڅ ونه شو، هېڅ چینجز رانغله، مغه د رشتو، مغه د پارچې خیال وساتلی شو. او بل عزتمندو کتونکو، ایونټ نه مخکې زمونږ چې کوم دوه کوچز دي، وقار یونس
او بل مصباح الحق هغوی چې کوم دی د کوچنګ نه چې کوم دی لاړل، نو یو عجیبه شانتي کنډیشن روان دي پاکستان کرکټ ټیم کې. مخکې به موږ ته څه قسم رزلټ راځي هغه چې کوم د سټارټ نه پته لګي، چې کله موږ سره داسې یو کمبینیشن برابر شي چې هغې کې داسې پلیران پک نشي چې هغه چې کوم دی حقیقي گیم چینجرز وي، نو کله خو به زموږ د پاکستان چې کوم شایقین دي هغو چې کوم ایموشنز دي، حالانکه پاکستان کې چې کوم د کرکټ ایز ا گیم نه کېږي، کرکټ ایز ا ایموشنز وي. بلا خلک چې کوم دی ډېر غټ تعداد سره ګوري او د کرکټ نه مزه اخلي. نو دا زما صرف تاسو ته د پاکستان د شایقینو، د پاکستان د کرکټ غوښتونکو هغه ریاکشنز او هغوی چې کوم هغه د زړه ایموشنز هغه مې درته کېښودل. تاسو څه ویل غواړئ ما سره په کمنټ کې خپله رایه شریکه کړئ. ډېره مننه.